د لوبې هغه صحنې ته ځان رسوم تر څو دغه لوبه نږدې وګورو. نو موږ هم په پلان سره راغلي یو او انشاءالله فاینل به وړو. ډېره مه ټایټ کوه. بال وزل دغه څومره ښایسته ښکاري زیات ظالمه طرف سره کې بسم الله شکیولا درمان دینا کنا گول آؤٹ بهترین نوے کرتا شکیولا درمان کو بهترین گول آؤٹ کسما پوری میں کرتا رستیو پاتی بال فیلډر هڅه کوي کیچ آؤٹ عیسی خان واو باندې اکبر دی ګاندې دو پلټاس دی او ډیپ سکور وړاندې ضیاء الرحمن ملاخل دی ورسې په ضرور بریالی دی هم باندې وصل بیا د سره کې ضیاء الرحمن ورسې پوچا شو داسې کا بالکل او دا چې بریالی شو. دغه ځوانانو ډلې چې به راتلونکي جمعې په ورځ باندې د پکتیا ولایت سلامونه دوستانو، ډېره خوندوره او په زړه پورې لوبه ده د احسان محمد خیل او د رازق د لوبډلې ترمنځ ده. زه د لوبې هغه صحنې ته ځان رسوم تر څو دغه لوبه نږدې وګورو. کیمره نوره د پیچ خوا ته اړوم. 8 اوره لوبه ده. فاینل به انشاءالله ډېر خوندوره او په زړه پورې وي. نو راځئ چې لوبه وګورو. زمریان دور راګور زمریان ټورنمنت ان شاء الله ښه روانو لږ وخت دراسته سره خو ان شاء الله ښه دا 5 لوبې مې کې وکړلې اوس په خیر فاینل لوبه ده راځي کلب سره د په خیر باندې. نو څنګه د مقابل لوبډلې څنګه د خپل لوبغاړي دي سره ولا مقابل ټیم ښه ټیم د قوي ټیم د سترونګ ټیم د قوي لوبغاړي لري او موږ هم ښه ده الحمدلله. پکتیکا په سطحه چاپ اسلام منتخب لوبډله چې کومه دغه لوبغاړي را سره سته عنایت اکبر او پرویز ضیاء الله خیل عیسی خان ګلوال نو ان شاء الله کله وغواړي در سره مننه کور ده. امونه اسد الله جان د قدرت ته وای نن فاینل لوبه ده څو لوبډل لري او مقابل لوبډل هم څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله پر چمتو یو شو ټیم لرو مقابل ټیم هم شو ټیم ده ماشاءالله. نو موږ هم په پلان سره راغلي یو او ان شاء الله فاینل به وړو. ډېره مه ټایټ کوه. دا خو اوس زر زر یو کې کنه د عیسی خان ګلوال خو شپاژور کوي بس دوی سره جوړ خوشاله او صحتمند به یاستئ. دا د واره راورسېدو هغه فاینل ته چې د حمیدي سپورټس سنټر ځوانانو دغه ټورنمنټ د اختر په شپو ورځو کې په لاره اچولی و. شپنی ټورنمنټ و. ډېر وخت بعد نن د فاینل لوبه ترسره کېږي. فاینل لوبې ته یې د رازق لوبډله او په خپله د احسان محمد خیل لوبډلې لاره پیدا کړې ده. نو فاینل لوبډله یې لوبه ډېره خوندوره او په زړه پورې ده. راځئ دا لوبه ګورو، بیا به انشاءالله د لوبې په مراسمو او په نورو باندې هم خبرې کوو. د ځوانانو سره هم مرکې لرو، هغه له موږ سره په یو ځای باندې ووینئ. اوس همت د شفیع الله په وړاندې اسد اوس سټراک ته ولاړ ده. نو به ګورو سیاست خو هم ډېر زبردست او په زړه پورې بیټینګ کوي. په وړاندې همت افغان کیچ آوټ. دوهم بیټسمن روح الله ریحان راغلی ده د همت په وړاندې. او غټه سپیل 14 منډي او بیخي ډېر تماشچیان راغلي دي د لوبې کتلو لپاره.
عزیز کټوازی د دوهم اور لپاره د روح الله ریحان په وړاندې بال یو منډه پنځه منډې راغلې مفتې پنځه منډې څلور منډې عزیز کټوازی چې خپل اور یې پای ته ورساوه او وګورو چې څو منډې دي دوه اورونه ختم شوي دي او مقابل لوبډلې به اوس 40 منډې په دوه اورونو کې راغلي دي بال په هوا کې ده چې خلاصو دوه منډې ډېرې په اسانۍ سره جوړ شي راټه شپږیزه روح الله ریحان تر دې مخکې بال باندې یوه ستره شپږیزه په نهایت باندې والېده امپایر اشاره نو بال وګورو چې د پریډ نه څومره ګټه اخلي تر دې مخکې بال باندې یوه شپږیزه والېده او دوم بال نو بال اوس به وګورو درېیم بال څنګه ترسره کوي عنایت الله د لایټینګ د صحیحوالي یعنې دوی وایي چې لایټینګ کمزوری ده نو اکبر کیپینګ پرېښی اوس تور نواز د کیپینګ لپاره راغلی اوس به وګورو څنګه کېږي बिल्कुल मोबाइल फाइटिंग बड़ी शुरू पाने څلور منډې څلور منډې ډېره په زړه پورې شپږیزه سټریټ باونډري باندې په ضیاء الرحمن باندې واله ریحان خو ماشاءالله ډېر زبردست بیټینګ شروع کړی څومره خطرناک په زړه پورې شپږیزه له پښو څخه یې پورته کړه
او سټیټ باونډري باندې ولاړ یو منډه او دا هم ستره شپاږیزه خو فیلډر ولاړ آوټ روح الله خپل وکړ د لاس خپل وکړ ورکړه لاس او آوټ ډیر ښه اننګ یې درته کوم درې څلور شپاږیزې په دې بیټینګ کې ول شپږم اور دل دی بعد څلور اول نوري پاته دي نور خلاص حبیب ملنګ د بیټینګ لپاره راغی اوس به وګورو حبیب ملنګ وايد بال واه څومره په زړه پورې شپږیزه آوټ کیچ آوټ او له میدان څخه بهر سو د حبیب ملنګ عنایت په خپله په دې اور کې دوه لوبغاړي آوټ کړل اوس به صلاح الدین د اول بال ډاټ کو او څلور منډې شفیع الله اوپننګ ته راوتلی تر اوسه پورې لا ولاړ ده یو نیم منډې دي اووه اوره تر سره شوي دي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي اوس به وګورو چې څو لوبغاړي به نور پاتې وي او کم از کم له دې بعد درې اورې نور پاتې دي نور به خپل ټارګټ د مقابل لوبډلې لپاره معلوم شي څومره ټارګټ ورکولی شي د احسان محمد خیل لوبډلې ته احسان محمد خیل لوبډلې په تشکیل کې هم ډېر خورا پیاوړي لوبغاړي ستا او که د دوی اوپنران دي که د دوی د میډل آرډر بیټسمنان دي فینیشران چې دي ټول سکواډ یې ماشاءالله ډېر په زړه پورې ده نو کرکټ بای چانس لوبه ده او بل لا چې د لایټینګ سیستم هم لکه څرنګه چې باید د شپې پر مهال څومره ښه وای هغسې نه ده نو په دې خاطر باندې دا ټارګټ لږ کم وي بال صحیح نه جز کېږي کله چې بال شارټ پیچ راځي نو لږ داسې بیټسمن ورسره په ستونزه کې دوستانو کوشش همدا ده چې ټول میچ تاسو ته درښکاره کړو نو وګورو د درې اورو کې د څومره سکور مقابل لوبډلې ته نور زیاتولی شي عزیز کټوازی بالینګ لپاره آماده تر دې مخکې 19 منډې اول اور کې ورکړې بیا ور باندې اعتماد شوی ده اوس به وګورو عزیز کټوازی صلاح الدین ته بالینګ تر سره کوي وايد بال لایټینګ کمزوره ده کنه صلاح او دغه سی بال ډیر ښه وای دغه د سنگل واخس به شفیع الله راسي وګورو شفیع الله د عزیز کټوازی په وړاندې څنګه بیټینګ کوي پړه خو د لوبي برخه ده نو دیارلس بالا پاته دي او دیارلس بالو کې به اوس وګورو چې ټول بیان نه درته واچي بال په هوا کې ده کله به ونیسي یو سکور یې جوړ کړو بېرته شفیع الله سټرایک ته راغی وروستي دوه اورونه پاتې دي او د نهم اور لپاره پرویز راغی د شفیع الله په وړاندې
لپاره کوي نه نهم ورد او پرویز تر کوي سل منډي پوره شوې لدی بعد ګومان کوم دوه بال پاتې دي او یو بال پاتې دی او ډېر په زړه پورې بالینګ لا هم یو بال شته وګورو چې سل منډي نهم ور سل منډي دي سل منډي نهم ور ده نهم ورستای بال ده څلور منډي وروستی اور ضیاء الرحمن د شفیع الله په وړاندې ترسره کوي بال په هوا کې فیلډر هڅه کوي چې بال ونیسي او کیچ آوټ او په لومړي بال باندې د لسم اور آوټ شو شفیع الله او اول اوپننګ کې راوتلی و بیخي ډېر خلک راغلي د لوبې کتل ورته جاوید اندړ یا جاوید پختین ډېر پیاوړی لوبغاړی ده اوس شفیع الله وروسته او بال په هوا کې ده فیلډر به وګورو کیچ به سي او که نه او عزیز ګټه واضح کیچ ونیو او بهر سو له میدان څخه هغه بیا ویل چې موږ مړۍ د شپې برابره کړې مال د شپې خو د موږ دومره کارونه دي یار بال باوا کې شپږیزه شوه څلور منډې جوړې شوې پنځمې منډې لپاره څلور منډې پارک رالو مقابل لوبډلې ته ټارګټ ورکو د عزیز وسبه ځان را تیاری څو ټارګټ هم ورکو څو ټارګټ شفیع الله یو سلو شپاړس ټارګټ ورکول شوی دی وګورو څو وزل دې خو څومره ښایسته ښکاري زه ظالمانو سلامونه او نیک هیلې له مصر کې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم له شپنۍ ټورنمنټ د بس نننۍ فاینل در سه بلاکمل نه ډېره مننه چې شپنۍ ټورنمنټونه برابروي او له ټیپ بال فدراسیون نه ډېره مننه چې مشر سه بلاکمل د ډېر زیات مننه چې داسې ټورنمنټونه پلار اچوي ګلوال صاحب او عنایت الله دواړه ولاړ دي ګلوال صاحب سلامونه څنګه د ټارګټ دی تاسو لپاره ولا ټارګټ صحیح دی یار بعد چې ان شاء الله ودرېږو دلته غوسته چپای د ټورنمنټ ولا تا ډېر ګلمن دی وای ډېر توپونه اور کړی دي دا اوس سوکه ساخان ګلوال واقعا ډېر زبردست او په لپوري لټي یعنی چپای لاسه بیټسمن ده او ډېر بالونه هم کړی دي او راتلونکي د پکتیا په خلاف ان شاء الله د موږ اوپنر بیټسمن وي او ان شاء الله صبر یاد توبونه ورته غواړو خوشاله ده ځوانان دومره ځوانان راغلي ماشاءالله تاسو دلته وګورئ ماشاءالله زه اوسې بارس جوړ بخیر څنګه ټارګټ به دفاع وکړي والله ان شاء الله په خندر افسر کې بیټسمنان دراسه بیټسمنان سره خبر سره دی ورسته هم په نور ځایونو کې فاینل نه دي پکتیا سره لوبي لري څنګه آماده یاست ان شاء الله ورته آماده یاست مشکل نشته خوشاله اوسئ خیر اوسئ شفیع الله درمان لخوا ډېر په زړه پورې بال نیکسټ نه بهر ځل بیا چمتو دی په خپله باندې شفیع الله درمان دی نه کړه بولډ آوټ بهترین وکټ ترلاسه کړ اصل شفیع الله درمان خان ته د لاسه بغیر د کومې منډې نه راځي تر څو پورې
د عیسی خان ګلوال د شفیع درمان خلاف د دریم بل لپاره ځل بیا چمتو دی اصل اوټ سایډ ایج دی بونډري ورته دغه بال باندې صابر خان راغلی دی ځل بیا چمتو دی پرویز ملخین په وړاندې شفیع درمان هټ کړو ځل کافي اوچته دغه بال فلټر د باندې ور کوشش کوي خو په زړه پورې حساب په زړه پورې کم بیک دا دی چې نننی اثر کې بلډینګ هغه څه دی پټنس هغه څه دی لوبغاړو لپاره چې یو ډګر ساتونکی کولی شي چې په مټ باندې ډېر څه وکړی شي نه یوازې ته اوسې او توپ اچوونکی اوسې بلکې په لوبډله کې ته باید منحیث دی او ډګر ساتونکی مغوره وي چپ لاس یې توپ وهونکی عیسی خان ګلوال بیا هم په سټرایک دی او دا ځل ګورو چې نوموړی د شفیع الله درمان خلاف یو ځل بیا څه کوي په زړه پورې توپ اچونه واو څومره په زړه پورې د بوټ لاین نه دغلته په زړه پورې راتګ او دا دی چې بال سیده وکټ کیپر اسد الله خان ته ځي کوم منډلوال ګورو یو ځل بیا چپ لاس یې توپ وهونکی دی دا ځل ډېر مخامخ دا ځل دغه بال لوبېدلی لانډ باونډرۍ ته دی او چې ځل بیا شفیع الله درمان ګورو بهترین بولډ په زړه پورې وکټ ترلاسه کړه دغلته شفیع الله درمان انور کې دوهمه وکټ هم کلین بول ترلاسه کړه څومره غټه وکټ مهمه وکټ خوښ رفتاري پرویز ملاخین د رازق کرکټ کلب غاړې څومره خوشحاله دي چې دوهمه مهمه وکټ ترلاسه کړه عنایت خان او پرویز ملاخین دواړه ورونه دي په کرکټ کې کم داسې ښکاري چې په یوه لوبډله کې ورونه د یوې لوبډلې لپاره ولوبېږي د افغانستان په سطحه باندې د اصغر افغان او کریم جنت نوم ورکوو په کورني کرکټ کې د فرمان صافي او عرفان صافي نوم ورکوو په انټرنیشنل کرکټ کې د هاردیک پانډیا او کورنل پانډیا مثال ورکولی شو او همداشان په استرالیایي لوبډله کې مایکل هسي او ډیوډ هسي ورکولی شو نو دا هغه مثالونه دي چې همیش دغسې شوي دي خو دواړو لوبغاړي عنایت خان او پرویز ملاخیلو چې خپلې وکټې ډېرې ژر د لاسه ورکوي شفیع الله سره کوي د عیسی خان ګلوال خلاف دا ځل په زړه پورې توپ وهنه ده بال ډېر مډ وکټ باونډرۍ ته روان ده انسر په لور باندې سنګل پیغام په سټرایک ده توپ بال بهترین توپ وهونکی ده دا ځل ګورو یو ځل بیا خپله باندې اکبر بیګا په سټرایک دی نوموړی په وړاندې ذبیح الله خان دی او په زړه پورې توپ اچونه ډیر په زړه پورې لوبه تر اوسه له موږ سره نصرالدین افغان د دې لپاره کمنټري کوله نو اوس تاسو ولیدل په لومړي اوور کې شفیع الله د مقابلې لوبډلې د احسان محمد خیل د لوبډلې دوه اټیک توپ وهونکي او اوپنران به ورته ووایو دواړه ورونه پرویز ملاخیل او عنایت خان دواړه بولډ آوټ له میدان څخه بهر کړل اوس اکبر دیګانو په خپله عیسی خان ګلوال دواړه په سټرایک باندې ولاړ دي لایټینګ مثلا هم شته او همداشان بالینګ سایډ هم ډېر بهترینه بالینګ کوي له بهترین ځای څخه بالینګ کوي نو ګورو به چې دغه فاینل لوبه څو ګټي فاینل ګټونکي لپاره به د موټرسایکل جایزه وي او د اختر له شپو د ورځو را په دې خوا باندې دغه ټورنمنټ په لاره چل شوی ده دا ټورنمنټ د پکتیکا ولایت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت امریت تر چتر لاندې د ټیبل فدراسیون لخوا په پکتیکا کې د ملت په پارک په لاره چول شو او تر دې د مبریالای ده او وګورئ چې دغه فاینل لوبه یې ورسته شي به څنګه دغه ځوانان پای ته رسي نو د چا په کرکټ بای چانس لوبه ده دا به وګورو چې څنګه کیږي تر اوسه پورې بالینګ لاین ډېر په پام کې ده دوه لوبغاړي د مقابل لوبډلې آوټ کړي دي او بیټسمنانو تر اوسه پورې کومه باونډرۍ نه لري قسم دوم اور روان ده وګورو چې وروستیو پاتې بال باور فیلډر هڅه کوي کیچ آوټ عیسی خان هم خپل وکټ له لاسه ورکړه او آوټ شو ډېره زبردست او په زړه پورې لوبه ده نو وګورو عیسی خان ګلوال
لړیر خوشنی خپل بیٹ کته واچو اکبر افغان په پچ باندې دګل لوبډلې بلکې سال محمد خیل لوبډلې تر دې مهاله په دوه ورونو کې 3 وکټ له لاس ورکړې دی او سکور لړۍ هم دومره چټک نه ده خو کرکټ بای چانس هر وخت لوبه بدلیدای شي نو وګورئ دغه ثاقب چې اوس په ټو ډاون کې میدان ته کټ شوی ده د خپل مقابل لوبډلې په وړاندې څنګه بیټینګ نندارې ته وړاندې کوي او خپل لوبډلې څومره په مخ وړای شي دا به وګورو ذبیح الله علي ثاقب په وړاندې وایډ بال واو څومره زبردست ابزو پورش پېژده د ثاقب له بیټ څخه په ډېره په زړه پورې شپږیزه یې وواله همونه دوستانو میچ ډېر خوندور پړاو ته رسېدلی ده نو اوس له خپل ګران همکار نصرالدین افغان سره یو ځای ناست یو دغه ویډیو به هم ګورو او بل دا د کمنټري به هم افغان صاحب کوي ډېره ښه وړتیا لري موږ خو همداسې روانه کمنټري خوندوره نه وي په درې عکس زوم کې به اکبر دیګان او ثاقب چې دواړه اوپنران دي دوی په څلورم او دریم پوزیشنونو کې میدان ته کټه شوي دي افغان صاحب اول خو شراغلاس تر تیاری کور دی ودان سرال استی او دلته موږ سره برخه واخیستله په ټورنمنت کې افغان صاحب تر دې مهاله پورې دوه ورونه تر سره شوي دي او د 12 شاوخوا کې منډې دي 3 لوبغاړي هغه بهترین لوبغاړي لاس ورکړي دي نو اول خو شراغلاس تیاری د کمنټري چارم ته بخښو در پرېږدو نو اتیبه نور ادامه ورکړي له خیره سره ډېره زیاته مننه حکمل صاحب سیالۍ هم پیل شوې ده تاسو ته تاسو ټولو لیدونکو ته ډېر ښه ماحول ده ډېر خوشحاله یو واقعیت ډېره ښه تفریح ده الله دې خوشحال لره کور ودان او ډېره په زړه پورې سیالۍ روانه ده اوس هم حبیب خان پس د توپ اچونې لپاره راغلی ده ګورو به چې د ثاقب خان په وړاندې هر څه ډول توپ اچونه کوي چټک سټارټ سره یو ځل بیا ګورو او دا ځل سلیک دی افسار دا ځل خاموشه دی خو ګورو چې افسار څه ډیسیشن ورکوي زوردار اپیل دی خو په بشپړ ډول باندې دغه زوردار اپیل لوبساران خاموشه دي خو د ګډیم غږی لپاره مشوره کیږي ګورو چې دغلته وکټ ترلاسه شوی ده که نه ولا آوټ خو دا امپایر هم څه ورکوي یعنې دا خو واضح معلومه وه چې دا غټ آوټ ده سلیک دی مخکې نه ده ونه کړې وه چې دلته سلیک دی او ضرور به وکټ ترلاسه کېږي سیم ټو سیم همغه پرېکړه چې موږ کړې وه بالاخره لوبسار هم دغه پرېکړه او دغه مشوره او دغه اپیل واخیسته او په دې سره بله وکټ هم د لاسه ورکړله احسان محمد خیل لوبډلي پوهونکی رحمت وزیر د حبیب ملنګ خلاف ډېره په زړه پورې توپوهانه دا ځل لانګان ته دغه بال لوبېدلی ده او هلته ډګر ساتونکی شتون لري یو بله منډه هم ترلاسه شوه بیا هم اکبر دیګان راوړاندې شوی په سټرایک باندې دی حبیب ملنګ دا ځل ګورو چې څومره په زړه پورې توپ اچونه او سیده وکټ کیپر ته ځي دغه بال هېڅ کومه منډه ترلاسه نه شوه په دغه بال هم ځل بیا اکبر دیګان د حبیب ملنګ خلاف څومره په زړه پورې توپ اچونه سیم ټو سیم هم هغه ریا کې او ځل بیا دغه بال هم سیده وکټ کیپر ته ځي او هېڅ کومه منډه ترلاسه نه شوله هغه چې په دا لوبغالي کې کېږي خو هغه داسې نه کېږي مطلب خلک یې اوري بیا هم حبیب ملنګ وروستی بال ترسره کوي په وړاندې یو ځل بیا اکبر دیګان چمتو دی او دا ځل څومره ښه کټ شاټ بال شاټ ټر مې منډې ته روان دی او په دې سره یوه بله منډه هم ترلاسه شوله 3 اور نه وروسته 20 منډې څلورم اور په موخه اسدالله خان په وړاندې اکبر دیګان دا ځل سټریټ رانګان ته دغه بال لوبېدلی شفیع درمان شتون دی او دا دی چې یو بله سینګله هم ترلاسه شوله دوهم بال ترسره کېږي او په زړه پورې بلاکر دی ورزدار اپیل کېږي خو کومه ستونزه شاید ونه لیدل شي د توپوهونکي لپاره بیا هم دریم بال ترسره کېږي یو ځل بیا په سټرایک دی رحمت وزیر دا ځل د کیچ امکان شته د لانګان ډګر ساتونکی شفیع درمان خو یو ټپکې سره دغه بال د ده مخکې لګېږي او دا ده چې یوه بله منډه هم ترلاسه شوله ګورو یو ځل بیا اکبر دیګان په سټرایک باندې دی لاپ سټم نه بهر دی ضرور لوبسار هم د وایډ سیګنل ورکوي اسدالله خان په وړاندې اکبر دیګان دی لو پل ټاس دی او ډیپ سکور لیکه ډګر ساتونکي پر سر دغه بال د ویکټ شپږیزې لپاره ورګزار کړ
پنځم بال یو ځل بیا ترسره کېږي شپږیز نه وروسته ګورو چې دا ځل ښه ورته دغه بال لوبېدلی ډګر ساتونکی شته لري وکټ ترلاسه کړه خوښ ښکاري دغلته ټول راځي کرکټ کلب او په دې سره مهمه وخټه وکټ ترلاسه کړه اکبر دیګار و چې په ډیپ کور کې خپله وکټ ته لاسه ورکړه څومره خوشحاله ښکاري ځانګړی سیلبریشن او دا دی چې د ډریسینګ روم ورته رخصت ورکړ اکبر دیګان ته هېڅ خوښ نه ښکاري او د ټیپ بال دغه هیرو په ټیپ بال کې مخکښ بیټر دی چې خپله وکټ د لاسه ورکوي دا دی چې اسدالله خان و چې په روانه سیالۍ کې په روان اور کې په دغسې یوه مهمه وکټ اخیستلو باندې بریالی شولو وروستی بال او نوی بیټر ضیاء الرحمن ملاخیل وروستی بال ګورو چې د دخلات ترسره کیږي ضرور دا ځل د وکټو پریشر دی او په سنګل اخیستلو باندې بریالی شولو یو ځل بیا ګورو شفیع درمان چټک توپ اچوونکی په وړاندې ضیاء الرحمن څومره په زړه پورې د ګوډ لاین نه دې ځای کې د دوهمې منډې لپاره کوشش او بهترینه رننګ بټوین د وکټو ترمنځ اور ترسره کیږي خو بیک اپ لوبغاړی شتون لري او یوازې دوه منډې ترلاسه شولې دوهم بال ګوډ لاین کې ترسره کړو لومړی بال البته دوهم بال ګورو چې او بهترینه بلاکر دی څومره ښه راتګ او بال بونډري لورته د یوې منډې لپاره لومړی بال کاپي کسټرا بون سره دا ځل څومره په زړه پورې بلاکر او بیا هم ګورو چې درېیم بال ترسره کیږي بالکل ښه کټ کړ دغه بال بونډري لورته روان دی ډګر ساتونکی کوشش کوي او بریالی دی یو دوهمې منډې لپاره کوشش بریالی دی یوه یادونه سبا هم دغه دوه لوبډلې د پکتیکا ولایت په سروبي ولسوالۍ کې هم د یو د بل په وړاندې یوه ډېره په زړه پورې ننداره به هلته هم وي او ګورو به چې هلته کومه لوبډله بریالی کېږي بالکل بیا هم ګورو چې څلورم بال شفیع درمان پلټاس بال دی خو په بیک پورټ سره کور د لوبولی ده هغه ته او مس فیلډینګ بال د بونډري لور څخه څلورو منډو لپاره ورګزارېږي رحمت وزیر له څلوريزې نه وروسته دا ځل یو ځل بیا ګورو څومره ښه بلاکر سټیټ مخامخ دغه بال لوبېدلی ده او چټک راځي ډګر ساتونکی یوازې یوه منډه ترلاسه شوله بیا ګورو چې وروستی بال ترسره کېږي ضیاء الرحمن ملاخیل په سټرایک دی بالکل دفاعي انداز غوره کړ بال افسر بونډري کې د یوې بلې منډې لپاره هم ولوبول شو نوی توپ اچوونکی جاوید پختین که څه هم سلو ګزاروي خو په وړاندې ضیاء الرحمن ملاخیل دی ورسیپ ضرور بریالی دی د یوې خټې شپږیزې لپاره دغه بال اري ورسیپ سره ورګزار کړ دوی ورزیب تا ولې سخته ده لږ قرار کېږي دوهم بال یو ځل بیا ترسره کېږي ضیاء الرحمن ورسیپ کوشش او داسې کاري چې بیک ټو بیک دوه بونډري دوه شپږیزې سر په سر ترلاسه کړې درېیم بال لپاره یو ځل بیا ضیاء الرحمن ملاخیل په سټرایک دی دوه شپږیزې دوه باله هیټریک شپږیزه به ترسره شي او که نه داسې ښکاري چې کاپي ریدم کې ښکاري درېیم بال یو ځل بیا ترسره کوي جاوید پختین بیا هم ریورسیپ او داسې ښکاري چې ضرور بریالی نه دی بیا هم ګورو چې درېیم بال یو ځل بیا هم ریورسیپ او داسې ښکاري چې دا ځل سیده وکټ یو ځل بیا ګورو چې دغلته بیا هم ریورسیپ او داسې ښکاري چې ون بانس بونډري پور څلور نورې منډې ځل بیا ګورو چې بیا هم ریورسیپ او دا ځل بال شاټ ټرمین ته روان دی هغلته ډګر ساتونکی چټک راځي او بله منډه هم ترلاسه شوله تا منتخب لوبډلې هر شاړولو لپاره کوشش کړی او ډېر ایکسټرا کور ته هلته ډګر ساتونکی شتون لري بالکل یوه بله منډه هم ترلاسه شوه بیا هم رحمت وزیر د حبیب ملنګ خلاف سلوک ګزار بیا هم د سیالۍ په زړه پورې شیبې ملت پارک کرکټ لوبغالی حمیدي سپورټ شپنۍ سیالۍ وروستۍ پای لوبه احسان محمد خیل ورسیز راځي کرکټ کلب سیالۍ اساسو شیبو ته تللې ده ضیاء ملاخیل یو ځل بیا په سټرایک دی او بیا هم حبیب ملنګ چټک سټارټ سره ګورو چې یو ځل بیا سره توپ اچونه کوي او دا ځل انسایډ ایج دی بال بونډري لورته روان دی هلته ډګر ساتونکی شته او یوه بله منډه هم ترلاسه شوله
رحمت وزیر یو ځل بیا په سټرایک دی په وړاندې حبیب ملنګ اصل سټریټ مخامخ په زړه پورې شاټ دی یو منډه پاسانۍ سره دوهمې منډه لپاره کوشش کړی دی مخکې لومړی بال او دا ځل دوهم بال ته سره کېږي هو دا ځل کافي اوچت دی دغه بال په پالې کې ډګر ساتونکی شتون لري او هغلته بریالی نه دی او بلکل بال د بونډې لور ته روان دی بلکل بالاخره ډګر ساتونکی بریالی شو خو درې منډې ترلاسه شوې لومړی بال ډاټ ترسره شو او په دوهم بال باندې بیا درې چټکې منډې ترلاسه شوې بیا هم ګورو چې درېیم بال لپاره ضیاء الرحمن له دې نه وړاندې په تېره اوور کې بهترینه توپوهنه سره کړې وه یو ځل بیا چمتو دی د اسدالله خان خلاف او دا ځل بال کافي سکټ کېږي لاندې پاتې کېږي خو یوازې یوه پای منډه ترلاسه شوله یو ځل بیا ګورو چې دغلته څلورم بال سره کېږي او دا ځل سټریټ مخامخ ضرور سزا ده او غټه شپږیزه ترلاسه کړه رحمت وزیر ځل بیا په سټرایک دی رحمت وزیر په وړاندې اسدالله خان دی سلو ګزار کړ خو لانګان ته لوبېدلی دغه بال هلته ډګر ساتونکی شتون لري یوه بله منډه هم ترلاسه شوله او ځل بیا ګورو چې ضیاء الرحمن ملاخل وروستۍ شیبې دی په وړاندې ریورس سویپ ته ضرور او دا دی چې دا ځل بریالی نه دی او اسدالله خان بریالی دی یوه یادونه دا کوو چې په دغه نایټس یا شپنوي سیالیو کې تر ټولو غټ هدف غټ ټارګېټ خپله باندې سیف الله حکمل چې 122 منډې په دې ټورنمنټ کې په دې 20 ځای باندې تر ټولو لوړ هدف د ټورنمنټ چې ترلاسه کړی و چیرز رواني انینګز کې د په خپله باندې لس غټې غټې شپږیزې او درې څلوریزې شاملې وې په دوه اورونو کې 41 منډو ته ضرورت دی ذبیح الله خان یو ځل بیا د نهم اور په موخه راغلی ده او ګورو چې په دغه وروستۍ فاینل لوبو کې ضیاء الرحمن او رحمت وزیر په دغه دوه اورونو کې 41 منډې ترلاسه کولی شي او که نه په سټرایک باندې یو ځل بیا رحمت وزیر دی چټک سټارټ سره ذبیح الله خان ګورو چې د نهم اور لومړی بال په څه ډول سره کوي او دا ځل سټریټ مخامخ دغه بال لوبېدلی البته ډېر منډ وکټ بونډرۍ ته او هلته چټک راځي ډګر ساتونکی څومره په زړه پورې ډګر ساتنه یوازې یوه منډه ترلاسه شوه په 11 بالو باندې اوسمهال 40 منډو ته ضرورت دی او ځل بیا ګورو چې دوهم بال ته سره کېږي چمتو دی یو ځل بیا ضیاء الرحمن ملاخیل او دا ځل د مرمۍ په سیر باندې بیسکپینګ خو ضرور یوه بای منډه ترلاسه کېږي درېیم بال یو ځل بیا ترسره کېږي ګورو چې درېیم بال څخه څومره ګټه اخیستی شي رحمت وزیر په سټرایک دی ګورو چې دا ځل اپرکټ کوشش کړی دی خو ناکامه دی بلکل سیده وکټ کې پرته ځي هېڅ کومه منډه ترلاسه نه شوله لارې دې واچوه یو ځل بیا ګورو چې دغلته پنځم بال سره کېږي هېډ کړه داسې کار چې دغه بال د یوې غټې شپږیزې لپاره ورګزار کړ ځل بیا ګورو چې دغلته رحمت وزیر یو ځل بیا د ذبیح الله خان خلاف ګورو د شپږیزې نه وروسته یو ځل بیا څه سره کېږي هېډ کړه هلته ډګر ساتونکی شتون لري شفیع درمان بلکل ډراپ کړ دغه کیچ ښایي چې دغه کیچ خطر وروسته بیا ستونزې جوړې کړي چې یو ځل بیا بال ترسره کېږي په سټرایک باندې دی ضیاء الرحمن ملاخیل ذبیح الله ګورو چې یو ځل بیا څه کوي دا ځل لانګاپ ته لوبېدلی دغه بال هلته ډګر ساتونکی شتون لري وهاب اندړ داسې کار چې دوهم منډ لپاره هڅه په زړه پورې ده او بلکل ښه رننګ بټوین د وکټ یوازې دوه نورې منډې هم ترلاسه شولې ناچونه کوي ناچونه سلامونه دوستانو ډېر خوشحاله اوسئ په دغسې ماحول کې له ځوانانو سره یو ځای یو په یو وروستي اور کې 150 منډو ته اړتیا ده رحمت وزیر او دغه ځوانان کولی شي چې دغه 150 منډې پوره کړي لوبه ډېره خوندوره او په زړه پورې ده ځو میچ ته ځو بیا به خبرې وروسته کوو بال په هوا کې دا ډګر ساتونکی شتون لري ډراپ ټیټ او دلته ټیک ډراپ کړ لومړي بال باندې اوس نو په 500 بالو باندې 28 منډو ته ضرورت دی بیا هم دوهم بال سره کېږي رحمت وزیر په سټرایک دی او بلکل دا ځل د بکسا کور په لور باندې اوس که په 4 بالو باندې 4 شپږیزې هم ترلاسه کېږي خو بلکل بریالی بنوي احسان محمد خیل لوبډله درېیم بال او دا ځل ټرافیک دی مخامخ ډراپ ټیټ څه شی به وه ځل بیا ګورو چې دغلته او دا ځل ضرور غټه شپږیزه
سوال او بې ځوابه په ډیپ سکور لیګ باندې خاطر شپږیزه د ضیاء الرحمن ملاخیل له لور څخه یو ځل بیا ګورو چې دغلته داسې لانګ راپتاو یو باسي یو بل ننداره پاتې ده سره کړې بالکل او دا ده چې بریالي شو ډیره خوندوره په زړه پورې لوبه دغه ځوانانو ځان ته واړوله بیخي ډېر خلک راغلي دي تاسو وګورئ دې لوبې د ننداره کولو لپاره بیخي ډېر لوبغاړي راغلي دي امیر صاحب ته به یارې ورسه ولا بده خبره دوی چیرې ځي اوس موټرسایکل ده نوی ماډل موټرسایکل ده د اختریزو سیالیو شپنیو سیالیو چې د حمیدي سپورټس له ادرسه جوړې شوې وې او د پکتیکا د اولمپیک بدني روزنې او سپورټ د امریت لخوا بلکې د ټیپ بال د تر سطر لاندې دغه سیالۍ په لاره اچول شوې وې تر 500 شپېتو لوبډلو پورې پکې برخه وال وو نو فاینل لوبې ته د رازق لوبډله او همداشان د احسان محمد خیل لوبډلې وتلې وې رازق لوبډله بریالۍ شوه چابي ورته سپارو دوی ته دې مبارک سلیبریټ وکړئ اعتبار ته زر ودرېږي ښه لکه څه ډول چې تاسو ته بهتره معلومه وه عزت الله حمیدي سپورټ شپنۍ یا نایټ سیالۍ چې په لاره اچول شوې واقعیت یو ډېر خوندور ماحول و دا لومړی ځل و په لومړي سر کې به ډېره زیاته مننه د ملت پارک مسؤلینو څخه وکړو د دوی سره یې په دې برخه کې ډېره همکاري کړې دوهم قدم کې دې ځوان چې دا دوهم ځل ده چې دغه سیالۍ په لاره چې کور یې ودان کله کته څه هم نیزه‌باز یعنې په نیزه‌بازي برخه کې او د نیزه‌بازي برخه لوبغاړی ده خو د کرکټ سره د مینې په خاطر د ورزشکارانو لپاره د یو سالم مصروفیت او همداشان د محصلینو او ورزش مینوالو لپاره یو غوره تفریح برابره کړې او کور یې ودان وخت کم ده او د رازق د لوبډلې مالي ملاتړ کوونکی هم د کور یې ودان هغه ډالۍ چې دوی په نظر کې نیولې دي هغه ته هم به ځو به انشاءالله ځکه ناوخته ده په لومړي قدم کې یو ویناوال لرو بلنه ورکوو د پکتیکا ولایت د بدني روزنې او ورزش چارو امریت تر چتر لاندې د ټیپ بال فدراسیون سیف الله حکمل ته چې په ډېر لنډو کې هغه خبرې چې له ځان سره لري تر حاضرینو پورې وایي ښاغلی سیف الله حکمل د پکتیکا ولایت د ټیپ بال فدراسیون نماینده مننه کور مو نن خوشحاله اوسئ دغه سیالۍ مو دې خاطر باندې په شپنۍ سیالۍ پیل کړې چې زموږ لوبغاړي به نور ولایتونو ته تلو په دې خاطر دغه سیالۍ دا اصول لري دلته که څه هم د دغه سیالیو کیفیت د لایټین صحیح نه و انشاءالله پلان لرو نو دا سیالۍ ما اول دلته ورکړې وې خو اوس دغه سیالیو من پایلو به سر ته ورسېده کوشش به هم دا وي که راتلونکي لپاره داسې سیالۍ څوک جوړوي نور به هغه ناک آوټ سیستم سیالۍ نه وي ګروپي سیالۍ به وي تر څو د چانس ورکولو او داسې نورو ستونزو څخه مطلب خلاص یو ډېر جنجالونه پکې نه وي خلکو به اکثریت شکایتونه کول چې مطلب چاته چانسونه دي چاته وخت نه رسېدلی نو سیالۍ یو څه غیر منظمې وي اولنی شپنی ټورنمنټ و ډېر څه مو زده کړو انشاءالله راتلونکی کې به بریالي یو بیا هم ټولو هغو لوبغاړو ته چې موږ دلته په دا شپنیو سیالیو کې لرل لکه څه هم د اکبر دیګان لوبډله وه د رازق لوبډله وه موږ داسې ځوانان موږ دلته لرو چې انشاءالله دغه ځوانانو ډلې چې به
راتلونکي جمعې په ورځ باندې د پکتیا ولایت له منتخبي لوبډلې څخه سره د موږ یوه لوبه وي. موږ کوشش کړی ده چې د پکتیکا له شپږ ولسوالیو سره موږ د مرکز له دغو دواړو لوبډلو چې دا اوس تاسې ولیدلې په دغه کې داسې ځوانان شته چې مطلب هغه د پکتیکا استازیتوب وکړي. نو انشاءالله ډېرې ښایسته لوبې په پلان کې لرو. کوشش به مو دا وي چې دې ته ورته نورې ښایسته او منظمې لوبې وکړو. له دغه شپني ټورنمنټه موږ ډېر څه زده کړو او په راتلونکي کې انشاءالله آماده یو چې ځوانانو ته د کرکټ په برخه کې ښه خدمات وړاندې کړو. بريشة اسمها شدة مبارك يا د تورنمنت غوره بیټر شپې ولاد ارمان ته بلنه ورکو چې راشه او په دې تورنمنت کې چا ډېرې وکټې ترلاسه کړي دي غوره لوبېدلی ده. بیا هم د راسي کرکټ کلب لوبغاړی څوک به وي حبیب ملنګ ته بلنه ورکوو چې راشه مبارک very well done. Gocha kodi ganja yo. Yo wala ta khal garje de torush tek. Awra samma da. ليش خان ده ولا لك روزه؟ هم كم لو تلي لو بخاري زازل بنواش شفقت بنا وركو شراشي ايوه انا بيست تروفي لسه يكون اكمل بلاس ده غير باكل سوالو كوتا فيك كوتا يو ده غور ولي بچا ته غاي ګرځي دي سب د لمړي مقام تروفي لپاره چاچي د دې تروفي لپاره ډېری هلي ځلې کړې خپل باندې بلنه ورکوو د رازي کرکټ کلب لوبډل مشر ته چې د سیف الله اکمل عزت حمیدي او نور نوري په لاسونو باندې درې واړه په ګډه سره د لومړي مقام ټرافي د رازي کرکټ کلب لوبډل مشر ته سپاري. زارو دې دا ورکنه کې پوری دا پراتلن کې بیا پښتنه د دیوال راتلن یو حال راکم Oh, shadal original. Wow, video start kama ti daga period. Original. Ali wada liyaza. Ya imam. Ya imam. Wala kaba. Inject. Basta,